السلام علیکم. د ډایل ټیچ چینل ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای. ګرانو لیدونکو موږ درته د دغه چینل له لارې یو نوی او په زړه پورې پروګرام پیلوو د انګلیسي ژبې په برخه کې چې تاسو څنګه کولی شئ چې په 9 نوي ورځو کې په انګلیسي ژبې باندې په پوره ډول خبرې وکړئ. البته دغه یو کتاب دی چې انګلیسي په 9 نوي ورځو کې زده کړئ او ډېر په زړه پورې کتاب دی، خو مونږ یې درته د دغه چینل له لارې په وضاحت سره وړاندې کوو هم او همدغه شان د دغه کتاب له اړوند نورې د انګلیسي ژبې اضافي درسونه به هم تاسو ته د همدغه چینل له لارې وړاندې کیږي. ورځنۍ جملې و ګټور لغتونه او همدغه شان اصطلاحات زموږ سره پاتې شئ تر څو په انګلیسي ژبه باندې په پوره ډول په 9 نوي ورځو کې خبرې وکړئ. همدغه شان د دغه چینل له لارې به تاسو ته نه یوازې دا چې د انګلیش اړوند کورسونه بلکې د کمپیوټر اړوند پروګرامونه به هم تاسو ته وړاندې کیږي انشاءالله په راتلونکي کې. نو راځو په درس باندې پیل کوو. زمونږ او تاسې د لومړنۍ ورځې درس یا فرست ډے. راځو ګرانو لیدونکو د کتاب له مخې کته البته مخکې له دې چې درس شروع کړو یو خبره به درته یاده کړم که چیرې کې تاسو دغه کتاب ولرئ دا خو بلا خوند وکړي که تاسو زما سره دغه کتاب تعقیب کړئ. که کتاب نه لرئ نو ماته میسیج وکړئ، زه به یې تاسو ته د واتساپ له لارې ولېږم د پی ډي اف په بڼه تاسو کولی شئ چې زما سره تعقیب کړئ. نو راځو په درس باندې پیل کوو. فرست ډے لومړی ورځ. ګرانو لیدونکو فاسینئ فرست لومړی ته وایي او ډې ورځې ته وایي فرست ډے لومړی ورځ. انګلیش الفابیټس د انګلیسي الفبا توري. انګلیسي ژبه ټول 26 حروف یا توري دي چې په انګلیسي ژبه کې ورته الفابیټس وایي. انګلیسي توري په عام ډول په دوه ډوله لیکلی شو چې له خپل اواز سره په لاندې ډول ښودل شوي دي. ګرانو لیدونکو موږ او تاسو د انګلیسي توري چې دي دا په دوه ډوله لرو، یو لوی توري دي بل یې کوچني توري دي. تاسو ته پاس لیکل شوي دي توري او کوچني توري، همدغه شان تلفظ یې هم تاسو ته لیکل شوی دی. زه یې درته تکراروم، تاسو یې هم له ما سره تکرار کړئ، ویې لیکئ او یاد یې کړئ. زموږ او تاسو د همدغه ځای څخه قدم اخیستلی کېږي د انګلیسي ژبې پر لور. نو راځو تکراروو یې. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ګرانو لیدونکو دغه توري وو چې ما تاسو ته تکرار کړل، تاسو به یاد هم کړئ او وبه هم لیکئ تر څو مو ښه زده شي. همدغه شان یوه خبره چې غواړم درته یاده کړم، کوچني توري او لوی توري عموما مونږ چې کله جملې لیکو یا د نومونو یا د جملو لومړنی توری چې وي دا په غټو تورو لیکل کېږي، نوره کلمه یا جمله په کوچنیو تورو لیکل کېږي. نو راځو ورپسې ورډ سیکشن د لغاتو برخې ته د لومړۍ ورځې د لغتونو برخې ته چې په لومړۍ ورځ کوم لغتونه مونږ لرو. لغتونه زه درته تکراروم، تاسو یې هم له ما سره تکرار کړئ، ویې هم لیکئ تر څو مو خط ورسره ښکلی شي او بل په لیکلو سره کله چې یو څه ولیکل شي هغه بیا ذهن ته ډېر ښه ځي او په ذهن کې تر ډېره پاتې کېږي، نو ښه به مو یاد شي. راځو تکراروو یې. ورډز لغتونو ته وایي، ورډز لغتونه او سیکشن برخې ته وایي. ورډز سیکشن د لغتونو برخه. ګرانو لیدونکو درته په یو ځای کې ورډز لیکلي لغتونو ته وایي، د لغتونو لیست دی ورپسې تلفظ او معنا یې ده. بوای هلک، بوای هلک. ګرل انجلۍ، ګرل انجلۍ. مین سړی، مین سړی. وومن ښځه، وومن ښځه. سټوډنټ زده کوونکی، سټوډنټ زده کوونکی. ټیچر ښوونکی یا استاد، ټیچر ښوونکی یا استاد، ټیچر. بوک کتاب، بوک کتاب. پین قلم، پین قلم. پنسل پنسل، پنسل پنسل. رولر خطکش، رولر خطکش. ورپسې ګرانو لیدونکو راځو د ګرامر برخې ته. ګرامر سیکشن کې موږ څه لرو؟ د انګلیسي الفبا توري او د پښتو تورو سره یې مشابهت دی. ګرانو لیدونکو دا ډېره مهمه موضوع ده ځکه چې کله چې موږ غواړو
په پښتو کې موږ په دې نه پوهېږو په لومړي سر کې چې په پښتو کې د انګلیسي کوم توري د پښتو له کومو تورو سره مشابهت لري. یعنې د پښتو د کومو تورو پر ځای موږ د انګلیسي توري استعمال کړو، د انګلیسي د کومو تورو پر ځای د پښتو توري استعمال کړو. نو راځو دغه وایو. د ګران لیدونکي یو څه زه درته تکراروم، نور به ټول له ځانه سره تکرار کړئ. یاد یې کړئ، مهم دي. وایي د ا سره الف او عین مشابهت لري. یعنې که چیرې کې په پښتو کې یو نوم یا یو کلمه په الف او عین سره شروع شوې وه، یا د الف او عین پر ځای موږ په انګلیسي کې ا استعمالوو، ورته ب ته بي استعمالوو، همدغه شان کاپ او سین ته سی استعمالوو، یا سی له کاپ او سین سره مشابهت لري. نو دغه ټول له ځانه سره وګورئ، ښه واضح درته لیکل شوي دي او مهم دي. نو دغه و زموږ او تاسو د لومړۍ ورځې درس درسره وګورئ، زده یې کړئ، زموږ درسونه تعقیب کړئ. انشاءالله تاسو به ډېر ژر په انګلیسي باندې په پوره ډول خبرې وکړئ. شکر زموږ او تاسو زموږ چینل درسره تعقیب کړئ.